اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم د یو څخه نن درس دی 12م درس فایل مینو स्टार्ट बटन पेज एंड स्टार्ट बिजनेस को तरीके लैंड फॉर फेड فدغه نامه تفارین با درس کې مې دوا غیته تشریح کړل ډاکومنت کوم ډاکومنت ته خلک په ورپیډ کې ډاکومنت دا ورپیډ پروګرام په د وینډوز پروګرام دویم پروګرام دی کنه یو بل ډاکومنت دا خلک چې هغه ایم اس ورډ پروګرام ډاکومنت ایم اس ورډ پروګرام د اپس پروګرامونو لومړی پروګرام دی کنه دغه په ما کې مې خبره داسې تا وکړه کنه چې د کله د اپس پروګرامونه کوم فایل لري دغه ورډ ډاکومنت دا دوه شی ته وټل فکر کوي هر وخت پر چې کوم دا لکه متوزو د ورډ پروګرام ډاکومنت چې دی دا ډاکومنت د ورډ د ایم اس ورډ پروګرام ډاکومنت چې دی آپشن زیات لري کله چې لري ځکه چې دا وینډوز پروګرام د ورډ پروګرام دا کمزور پروګرام دی دا غوښته پروګرام دی هر وخت د دې کوم فایل لري نو خامخا چې کوم فارمټ کې میډیټ په هغه فایل کې کړی په دا ایم اس ورډ پروګرام فایل کې هغه فارمټ وړای کیږي خو کوم آپشن به دغه ورډ پروګرام کې موجود وي او که موجود نه وي هغه کوم ډیټ تغیرات به غوړي ختموي هغه فایل لري هغه بلاسته کړی خو سره فایل مینو کې لومړی نیو کمانډ دی دویم اوپن کمانډ دریم سیو څلورم سیو آس به د کوم کمانډونه دي پنځم کمانډ دی فرند شپږم کمانډ پیج ټو ټاپ اووم کمانډ سینډ by email اتم کمانډ about WordPad نوم کمانډ exit دا یو عملی تشریح دا نو کمانډ کې مې نوټ کې تاسو به کار کرنے چې ته لغوي معنا وخت نه وي ته کنه خو د کمپیوټر په ځلا کې یو نوې صفحه یا نوې ډاکومنت خلاصول ته نه وي کنه اوس غوړي چې نوې ډاکومنت خلاصوي دا کلیک وکړه ته دا خبره کې دا ډاکومنت څه کوم کنه کله چې دا څنګه دي do you want to save change this document غواړي چې په دغه ډاکومنت کې دا اوس لیکل چې نه وي کړی کنه سپینه صفحه ده خو بیا ته نه وختونه کې چې په دغه ډاکومنت کې دا کوم تخلص کړی په دغه صفحه کې دا غواړي دا سیو شي که غواړي چې دا د اوس د سیو که غواړي چې مثلا نه سیو کې ډونټ سیو کینسل کا صفحه باندې خلاص رفوت شي دا مثلا نه سیو کوم او دا لکه چې لیکل نه دي کنه دغه ته بدل کړي کنه لکه په دا نوټپیډ پروګرام کې پښتو کورنه وکړو په دا ورډپیډ پروګرام کې دا پښتو کور به کی اوس مې دا یو جمله په انګلیسي کې په پښتو باندې لیکم فن بلوي لیکم دا لیکنه د کړو کنه اوس دا غوړي چې بل نوې فایل خلاص کړي دا فایل مو سیو کړی نه سفر کنه دا چې نه چې په نوې کلیک وکم همونو وختونه کې دا میسج د ورډ پروګرام مطابق خلاصيږي او یو کمانډ چې ته کلیک کې چې میسج درکوي ضرور بدل کې هغه کمانډ نوم پروت وي بیا دا ځکه کې اتنا وختونه کې دا په یا ته غواړې چې دا کوم ډاکومنت خلاص کړی دی دا کوم تغیرات په کول دا پکې سیو کې هغه سیو کوم نو بیا شي وکړه سیو د جګه په سیو باندې کلیک وکړم نو موږ پر ودا لیکنه سیو شي وکړه سیو کوم دا کې بل دا کې ته فایل نیم د دې کوم نوم ورکړي اپاریم چې خبر دا وړه دا ورډ ډاکومنت کله سیو کیږي کنه په بای ډیفالت خلک چې وي ډاکومنت وي کله دا چې سیو کوي دا پاجي کته ډاکومنت په نوم سره پروت وي دا تاسو کې دا چې باس کې کله دا سیو کوي په دا نوټپیډ کې ستریک ډاټ ټی ټی ایکس ټی کول کنه
خو کله چې د ورپېډ پروګرام کې د کوم پروګرام سیو کوئ ته به دا ډاکومنټ وي چې کله نوم ورنه کوي ډایرکټ سیو کوي نوم یې ډاکومنټ وي خو ته به نوم ورکوي مثال یو نوم ورکړه مثال 400 ورکوي که نه مثال زه اسد ورکړم مثال دا شاید موږ 400 نوي لپاره کور وکړم خو په دا فایل چې دا کوم ځای کې سیو کوي په دا ځای کې چې کوم ځای ته انتخاب کوي په دغه مینو کې که ډیسکټاپ ته انتخاب کړو کار افیکټ په دا ځای کې آیکن ته ښیي آیکن یې ته ښیي مثال ډاکومنټ ته بیا بل آیکن ته ښیي که چې ته په ډیسکټاپ سیو کوې آیکن ته ښیي چې دغه ډیسکټاپ ته آیکن دغه شی ځو بیا دغه ډیسکټاپ دیس پی سي مخ ته په داسې ډاډو کمپیوټر وینډوز کې چې وینډوز 7 کې که نه په دې کې دیس پی سي په دې مای ډاکومنټ هغه مای کمپیوټر و په دا ځای کې خبره هغه عباد و خو دا کې دیس پی سي دی که نه په دیس پی سي کې د فایل کوم ځای کې سیو شي ډیسکټاپ ډیسکټاپ چې کله په بغاز کې سیو وي که نه اوس موږ دلته انتخاب ډیسکټاپ کړی ده دا فایل سیو کوم کله مې سیو کړلو که نه اوس هغه فایل سیو شولو اوس موږ خو په نوي کمپیوټر باندې نوی فایل خلاص کړی و که نه اوس نوی فایل خلاص شولو اوس چې زه دغه فایل کې کوم تغییرات ورورم چې مثال دا که زه بل تغییر وولم مثال بل شی وي دا چې بیا زه هر وخت چې زه نوی باندې کلیک کوم نو موږ لپاره به نوی فایل خلاصوي به پوښتنه کوي اوس که چېرته بیا داسې وشوه چې اوس دا فایل زه خلاصوم هغه فایل چې دا اوس مې سیو کړو دا فایل خلاصوم اوس چې زه بیا په دغه نوي ته ویشتم دا نوی کلیک وکړم دا ځینې اوس ونه پوښتنه نه کوي هر وخت چې یو فایل سیو شولو سیو شوی فایل کمپیوټر کې سیو شوی فایل چې وایي چې خلاص کړو ته یې بیا په نوي باندې کلیک کوي چې دا بیا میسج نه درکوي مستقیمه نوی فایل ته خلاصوي په دا کې اوپن وظیفه دا ده اوپن خو لغوي معنا خلاصول که نه چې کله کلیک وکړې زه غواړم چې نوی فایل خلاص کړم اوپن د پر کوم فایل سیو کړی وي دغه د ورډ ډاکومنټ والا دا هغه ورډ ډاکومنټ والا فایل اوري که نه د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ فایل اوري که نه وین ورډ کې اوس زه لیکم که نه اوس رنګ بدلوم لکه دی که فونټ ته بدلوم بولډ کوم یې اټالیک دی وي انډرلاین دی وي دا دې کېږي د لیکن ته د پیج ته مثال بدلوم بیکګراوند ته بدلوم اوس دا لیکن دا فایل ته سیو کوم مای کمپیوټر براوز ډیسکټاپ دغه نوم سیو کوم خو اوس مې دا فایل بند کړو اوس راځم ورډپیډ نوی ډاکومنټ خلاصوم نیو فایل نیو ډاکومنټ په نیو ډاکومنټ ته دا کوم فایل مې د مایکروسافټ ورډ کې ولیکلو اوس دا فایل خلاصوم اوپن اوس راځم اوپن کې دا فایل خو د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ وکړم دا فایل خلاصوم دا مې چې خلاص کړو اوس کاپي کړ دی وي په هغه ځای کې مې بیکګراوند بدل کړی و بیکګراوند نه وروړو دا لیکن ته مې نه څومره اپشن دلته موجود دي که د بولډ وروړو اټالیک وروړو موجود وي که نه به دې لیکن کې تغییر وستو کوم تغییر چې کوم بیکګراوند ورکړی و هغه بیکګراوند نه وروړو څه معنا د بیکګراوند اپشن ورته نشته که نه لکه مخکې ته وایي د ورډ فایل چې دا غني پروګرام دی ډاکومنټ دی نظر ته ورډ پروګرام دا مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دا د افیس پروګرامونو ډاکومنټ دی دا ورډ پروګرام ته وینډوز پروګرامونو دویم برخه دی دا سودا پروګرام دی اوپن دا وظیفه ده چې یو فایل خلاص کړي خو بس سیو معنا ده لغوي معنا ساتل یا بچت کول دی که نه سیو کېږي په یوه نوم سره یو فایل غواړم که نه په صرف په یوه نوم سره یو فایل سیو کېږي په سیو په ذریعه باندې زه غواړم چې یو فایل مې لیکلی خو په هغه یوه نوم سیو کېږي خو که چېرته په دغې فایل کې کوم تغییرات راوستل هغه سیو کوي خو بل نوم نه سیو کېږي لکه دا فایل مې سیو کړی دی که نه زه غواړم دغه فایل سیو کړم اوس یې کله به سیو کلیک وکړم
موږ ته دا فایل داسې دا یو تصویر شوی دی که نه غواړئ دغه فایل دا یو ته میسج درکوي هغه کې دا ورډپیډ کې داسې ته یایي و the king file this رغونه ده داخل د مایکروسافت ورډ په غنولو دي کنه یا چې some content might be lost بعضې کوم معلومات چې په دغه کې رغلي وي لکه د ورډپیډ دا کوم د مایکروسافت ورډ پروګرام کې تغییر ورسره یو هغه پکې ختم شوی دی که نه ډاکومنټ د کوم فایل چې دی که نه دا کوم تغییرات پکې رغلي دي دا پکې سیو شي که غواړئ چې پکې سیو ده شي دا کې ورته وایي چې که نه چې some content might be lost چې دا هغه چې د کوم تغییرات پکې رغلي دي که نه بعض تغییرات دا پکې سیو شي بلکې چې سیو ا کاپي مقصد دا چې د کوم د کاپي ډاکومنټ دی که نه دا سیو شي د اصلي ډاکومنټ دغه صفت شي اول که چې زه ته وایم چې مثال دغه ډاکومنټ دا مته سیو کا ویل کله کوم دا ډاکومنټ سیو شو زه دا ډاکومنټ که سیو شولو خو دغه ډاکومنټ کې سیو شولو په دې ډول سره کله خلاص کړه دغه ډاکومنټ تغییر نه ور دا اصلي ورډ فایل وکنه یعنی دا سره بیا که چې دویم ته بیا ته سیو دویم د شپمنر کې دا یو ته سیو شو کنه که چې ځکه تغییرات وکړم کوم تغییرات ورغواړم مثال دغه لیکنه کاپي کوم سلیکټ کاپي کدھر کوم پیسټ ودا لیکنه مې بیا پیسټ کوم دویم اوس غواړم چې دا زه بیا سیو کړم چې سیو باندې کلیک وکړم دغه ډاکومنټ کې د کوم خلاص کړی دی دا کوم تغییرات کوي دا پکې سیو شي نه پکې سیو کېږي د سیو دا وظیفه ده خو بیا د سیو آش دی سیو آز بیا دا کې څه آپشن موجود دي سیو آز بده کې مینو ورسېږي اول د سیو آز پکې پیژني د څه دی که نه اول سیو دا وظیفه وه چې یو فایل په یوه نوم په یوه فارمټ کې سیو کوي په یوه ځای کې یو د سیو از بیا دا وظیفه ده چې یو فایل په مختلفو نومونو سیو کوي په مختلفو ځای کې که چېرته داسې وشو چې فایل په مختلفو نومونو سیو کولو که نه په یوه ځای کې سیو کوئ په مختلفو نومونو سیو کېږي فایل به یو وي په یوه ځای کې سیو کوئ نومونه ورته مختلف په مختلفو نومونو دا فایل مختلف فایل نه سیو کېږي خو نومونه مختلف وي اگر بیا داسې وشول چې دغه فایل زه سیو کوم په یوه نوم سیو کوم بیا په زیاده تغییروي عملي دا کوپلی خو دا د کوم پرمټونه ورکړي دي خو دا لومړی دا پرمټ ده ریچ ټیکس ډاکومنټ غواړئ د کوم دا فایل ته لیکلی دی دا ریچ ټیکس ډاکومنټ کې سیو کوي ریچ ټیکس ډاکومنټ په دغه ورډ فایل ډاکومنټ دی خو دا عادي خلک دا غواړي که په دا کې سیو کوي کلیک وکړئ فایل مینو سیو آز ریچ ټیکس ډاکومنټ کلیک وکړئ و دا ځای کې ته نوم وړي که نه زه مثال نوم ورکوم ریچ ټیکس ډاکومنټ دا په ډیسکټاپ سیو کوم و دویم بیا فایل مینو ته سم دین سیو آز بیا آفیس ایکزیمیل په نوم آفیس اوپن ایکزیمیل ډاکومنټ دا دغه ورډ پروګرام ډاکومنټ دی که نه چې ایکزیمیل باندې ایکسټینډیبل مارک اپ لانګویج ته یې که نه دا لغوي بنای دی که نه دا د خپله ورډ پروګرام فایل دی دا فارمټ ته چې کله د فایل زه سیو کړم بیا څه پاته لګېږي بیا ټوله مریض ته ښایم با ډیسکټاپ باندې وایي دا فایل زه سیو کوم به دا فارمټ کې سیو شي دا نوم ورکوم مثال سیو دویم فایل بیا کوم دریم فایل هم تصویر شي که نه اوس چې کوي اوپن ټیکسټ ډاکومنټ دا چې کله اوس دا فارمټ کېږي فارمټ بیا چې کله پې تصویر ټول داسې ښیم په ډیسکټاپ باندې و داسې ورته لیکم که نه اوډي ټیک بل دی پلین ټیکسټ ډاکومنټ پلین ټیکسټ ډاکومنټ دا
نوټفیټ فایل یاست وایي که نه پلین ټکسټ ډاکومنټ لپاره نوټفیټ فایل دی چې کوم فایل د لیکنه کوي تو کوم تغییرات نوي راوستلي که تغییرات راوستلي فارمټ راوستلي که نه نوټفیټ خپله ساده پروګرام دی چې دوی چې کومه لیکنه رنګ نه ورکوي کوم تغییرات نه پکې راولي دغه لیکنه چې کله ته وړي دا په ساده ډول لیکنه وړي خو دا فارمټ کوم شی ختم کړي لکه د لیکنې چې کوم زه غواړم لږ رنګ ورکوم په دغه لیکنې ته د رنګ بدلوم که نه هغه رنګ بدلوم و دا چې کله دغه فارمټ کې سیو کوم پلین ټکسټ فارمټ کې دا ځای کې مثال پلین و دا سیو کوم ډیسکټاپ باندې و دا ځای کې ته میسیج درکوي دغه ورډ ډاکومنټ مطابق you are about the save the document in text only format یا چې ته غواړې چې دغه کوم ډاکومنټ سیو کوي صرف ته لیکنه سیو شي which will remove all formatting څومره په دې کې تغییرات وروستل دي دا ټول له منځه یوسي که نه are you sure you want to do this غواړې چې دغه هغه وکړي د فارمټ هر څه نه وباسي to save in other format click no که غواړې چې مثال بل فارمټ کې سیو کړي نو کلیک غواړې چې مثال دا فارمټ ختم شي ځینې فارمټ دی ختم شي جست چې کلیک فارمټ ختم شي دا په دې حالت کې بل اوس دغه ټول عملي ته خو دا ځای کې موږ سوال یو فایل سیو کړو که نه ریډ ټکسټ ډاکومنټ ویني دا ځای کې دویم فایل چې نه رقم خالي فارمټ بدل شوی دی هر فایل چې څومره تغییر کړي که نه خو دا معلومېږي چې کوم فایل زیات په ځینې ولی دی خو په دې کې تغییرات زیات ورغلي یا به کوم اپشن پکې زیات وي یا به کوم اضافه ځینې ولی وي که نه فایل کې هم به تغییر وغلی وي که نه دغه وایي دا شکل لا بدل شوی دی که نه ریډ ټکسټ فارمټ دا شکل داسې دی که نه دغه شکل چې دی ایکن یې وخت که نه دې ایکن دو که نه بیا چې کله هغه ته اوپن ډاکومنټ کته وخت دی بل فارمټ ته که نه د دویم فارمټ ته دا کې بیا ایکن د بل د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ته وخت دی که نه دا کې د ایکن هغه د مایکروسافټ شکل ته وخت که نه مایکروسافټ افیس ورډ ډاکومنټ دغه شکل ته ایکن وخت که نه وکړه ته وخت بیا دغه اینه ایکزیمل فایل که نه د ایکزیمل فایل شکل به اینه بدل دی خالی د فارمټ یې که نه موږ څه که نه چې یو فایل په سمونو داخل یا فارمټ دوخلو که نه اوس بیا هغه ورډ فیټ فایل خو زه هم ورډ فایل مثل اول لیکنه کوم هغه لیکنه تر خلن که نه یا بل لیکنه کوم خو دغه لیکنه مثال کړو که نه اوس دغه فایل زه سیو کوم سیو از ریډ ډاکومنټ خو او دا کې دغه فایل ته نوم ورکوم یو ورم که نه اوس دغه ډیسکټاپ سیو کوم سیو کېږي که نه تاسو ته مې داسې ووایي چې زه یو فایل سیو کوم په یوه ځای کې یوه فولډر کې ډاکومنټ کې خو چې په یوه ځای کې سیو کوئ د فایل نومونه به مختلف وي که چېرته ته بیا په دغه نوم سیو کوئ فایل نه سیو کېږي یا یې چې 10RTF already exist د کوم فایل ته سیو کوئ دا موجود دی په دغه ځای کې یا do you want to replace it غواړئ چې دغه کوم تغییرات پکې راوستئ دا پکې ریپلیس کې ځای په ځای کې کوم تغییر پکې راوستلی پکې ریپلیس کولی شي لکه تاسو د سیو کمانډ چې کور کړي کوم تغییرات چې په فایل کې راوستلي وي پکې سیو کولی شئ ته مجبور یې په دغه ځای کې چې کوم ځای کې په یوه ځای کې فایل سیو کوئ نو نوم به تغییروي اوس سره کوم د دې فایل ته نوم دویم نوم ورکوم دغه ډیسکټاپ باندې متصل کا یعنې ځای یو شو نومونه مختلف شول که نه اوس و دغه هغه لیکنه چې کومه لیکنه یې مقصد زه یو دغه د کوم لیکم چې کتاب خلاصوم هماغه ته میسیج ورکړو و دا ولې خلاص نه کړو ډیټا مې کوم فایل ختم کړو که نوی فایل زه ورته لیکم که نه قابل دا لیکل مې وکړل خو
دا لیکل مې وکړل، دا لیکل زه سیو اس کوم، ریچ ټیکسټ ډاکومنټ ته ورلم که نه. اوس دا یو ته په ډیسکټاپ سیو کوم، نوم ورکوم، نوم احمد شو که نه. یو ته دا فایل مې سیو کړ په ډیسکټاپ، سیو شو که نه. اوس دویم ور بیا ته دغه فایل په دغه نوم ته بیا سیو کړه په ډاکومنټ کې، هغه نوم دی که نه، سیو آل دی. اوس دغه فایل دلته بیا سیو کړه په پکچر فولډر کې، سیو شو که نه. اوس دا فایل دلته کتم فایل یو دی نوم یې یو دی، خو په یوه نوم سره یو فایل سیو شو، په درې ځای تغیر شو. اوس دغه فایل قسم کې مې دی احمد فایل شته که نه، احمد په نوم سره هغه فایل دی که نه. نو بیا سم په ډاکومنټ کې قسم ډاکومنټ ته داسې نه ورتلای شي، مخکې داسې نه ورتلای شي، سوزي ورتلای شي، داسې نه ورته ولاړ. نو دا ځکه چې احمد په نوم فایل شته ویني. اوس بل فایل دی بیا پکچر فولډر کې سیو کړی که نه. اوس چې کله پکچر ته ویشتم پکچر کې به پروت وي، هغه فایل دی هغه فایل دی په یوه نوم په څو ځایو کې سیف شو. بل دا سیف از وظیفه و سیف از کې به دغه HTML فایل ته ولې که نه دا معلوم دی خل دا فارمټونه مختلف یو ارچ ټیک ډاکومنټ ول پیج اوپن ایگزامپل ټیکس کو ډاکومنټ ول اوپن ډاکومنټ ټیکس شو بل پلین ټیکس ډاکومنټ که نه. بل دغه فارمټونه به دې کې خو بیا تشریح کړي دي، دا ځکه دا کوي که نه ادر فارمټ څومره موجوده فایلونه دي که نه چې هغه فارمټونه چې په دې کې موجود دي به دې که نه هغه فارمټونه چې ټول داسې کې شته، کوم فارمټونه چې موجود دي نو ته په دا کې فایل سیو کولی شي، چې کوم نشته هغه نه سیو که نه. دا کې اوس دغه که ته یو فایل نیم درکوي اپشن کې فایل نوم ورته وښول چې په دې کې ته یو فایل کله ورکړو سیو کولی نوم ته بل واټي هغه فارمټونه په دې کې دي. سیو از ټایپ غواړي چې د کوم لیکنه کړي یا چې کړي په کوم فارمټ کې سیو کړي نو داسې کې ورشي په دغه د کې ته ټول فارمټونه موجود دي. په دا ځکه هغه فارمټونه خو یوټیوب کې اضافه شوي دي که نه. روشي ریچ ځکه ډراپ ډاون بټن کلیک کړئ، ډراپ ډاون کې داسې ته د هغه فارمټونه داسې موجود دي. ټیکسټ ډاکومنټ ایمز ډاس دا ځواب کې نوي دي که نه نه کې هغه نشته. او دغه لیکنه زه غواړم چې په دغه ایمز ډاس فارمټ کې سیو کړم. ورته ومې که احمد په نوم سره زه په دا ډیسکټاپ باندې احمد ونوم ته یم په ډیسکټاپ سیو کوم ځینې سیو دې دا مطلب شو. و دا لیکنه مو کړې شو و دې لیکنې ته زه اوس لیکم یو رنګ بدلوم بدل مو کړو که نه فونټ ته بدلوم بدل شو که نه. بولډ کوم یې ایټالیک مو کړو صحیح شو، انډرلاین شو صحیح شو که نه. ښه اوس داسې کې چې کوم د دې راستم داسې کې د هایلایټ کوم شو که نه. اوس دا فارمټ اوس دا غواړم دا فارمټ په دغې دا په دغې فایل کې آیکون ته کور کړلو په دا کې ته په کوم پلین ټیکسټ فارمټ ویني دا چې زه کله سیو کوم دا فایل زه سیو کوم سیو مې وکړو که نه احمد ټو په نوم سره. اوس زه دا فایل په ډیسکټاپ سیو کوم که سیو کوم ته میسیج ورکړي هغه میسیج وروړو که نه چې غواړي چې دغه لیکنه سیف صرف د لیکنه سیو شي دغه هایلایټ ته لري شي دغه د رنګ د کلر لور شي دغه د فونټ د داخله تل شي بولډ لایټایک د ارسه ماده شي زه کا غوړ چې لوډ شي نو جاست فکر کوي چې نه غوړم به نو کنه نو زه غوړم چې پرمټ ختم شي و چې کله زه یس کوم نو پرمټ لوډ شو د فایل بندوم بیت احمد تو بنو فایل خلاصوم کله خلاص کنو عادي خلاص را مت ځالي کنه رسته پرمټ نه هر څه ماده جوړه کوم بعض وخت دا څه وشي کنه چې یو څو غوړي د ورډ فایل وروړي د مایکروسافټ ورډ فایل دا ډاکومنټ دی کنه دغه په دغه ورډ پروګرام ګلوزوي خو پښتو کې وي چې پښتو کې وایي کې د لیکل سره مخته کې کنه و دا کې و دا یو فایل زوم
خو دا فایل دی که نه خو اوس درسم دا فایل دی سیو آس ته سیو آس کې دا په دې خو پوه شوې که نه دا اوس لنډیز کې ته ریج ټیک ډاکومنټ په خپله د ورډپیډ پروګرام ډاکومنټ دی خو چې دا کې کوم فایل سیو شي دا په خپله عادي خلک د ورډپیډ دی خو دا اوپن ایکزیمل ډاکومنټ چې دی دا په خپله د هغې پورې مربوط فایل دی د مایکروسافټ ورډ پورې که نه ایکزیمل دا څنګه انټرنیټي صفحې دي که نه خو دا کې د فارمټیبل صرف یې لیکنه هغه هغه وي فارمټیبل لیکي یو بل شي ته متوجه شئ دا کیپیسټي لکه کوم خو د کمپیوټر کې ځای کام چیز نه دي که نه او د فایل برابر زنه فایل او زه خو جام کام لکه میتسم فایلونه د کوم شی سوي که نه ازنه فایل ایچ ډي کې وي چې آی څه یو از یو ته په جی بي خبره ازنه د ایچ ډي نه کام وي که نه دا سیستم دی بل اوپن ټیکسټ ډاکومنټ دی که نه دا په خپله دغه فایل سیو کوي خو عادي د نوټپیډ غونډه د لیکنه سیو کوي هغه که پرمټ ختموي د بل دغه هغه لیکنه یې سیو کوي دا لکه یوه خبره ده ډېر فرق نشته دغه د خدمت لیکنه سیو کوي لکه څه رقم ته یو نوټپیډ خو دا که یوه خبره شته په دې کې لکه پښتو کې تو لیکنه کړې وي او ضروري په دې حالت کې زه پښتو کې یوه جمله سره لیکم پښتو کې دا لیکنه مې وکړه خو دا زه سیو کوم سیو از ته دا پلین ټیکسټ په دې باندې کلیک کوم چې کله دا کلیک کوم دا په ډیسکټاپ باندې سیو کوم احمد 3 په نوم سره دا نوم مې دا سیو کوم دا لیکنه زه خلاصوم خو دا کې هغه خبره ته کې که نه چې دغه لیکنه پرمټ هر څه خاتمې پرمټ ورکړی دی که نه په دې کله کلیک وکړم دا بېرته دا لیکنه خلاصوم دا کوم لکه کوم یو فایل چې ته سیو کوې که نه چې کله زه ته تعین نه کوي دا مستقیمه ډاکومنټ کې سیو کېږي هو دا لیکنه په ډاکومنټ کې پرته وي احمد 3 اوس دا لیکنه ویني دا د کنګویل نه وړه موږ ته په نوټپیډ پروګرام کې دی که نه او دا انګلیسي لیکنه سیو کېږي خو دا پښتو لیکنه دی که نه ځکه چې هغه موږ ته ووایي چې هغه فونټونه ټول نه لري که نه اوس پښتو فونټونه مختلف دي که نه مختلف فونټونه دي که نه چې کومه لیکنه نوټپیډ کې د پښتو یا د پښتو د لیکل کېږي نه شي که نه کوم فایل ته آپ داسې سولې نشان ته وړي ولې چې آپ فونټ په دغه کې موجود نه وي په دې خاطر باندې دا مې سره مطرح کړه که نه وال وایي شولې هو به دا کې دا ترته ادر فارمر کې خالي دوه کمانډ پکې نه وي د آغاز ورو کمانډ دی یو دا پکې نوې کمانډ دی خو یک دا کوم یو فایل تاسو وګورئ دا فایل چې دا کمانډ چې دا د دوه کمانډ تر دې نه تر دې پورا دا نوټپیډ غټ کوي خو پار پکې شته پر تم پکې دی پر 10 پکې دی چې کچره یو فایل زدا سیو کوم دا یونیکوډ ټیکسټ ډاکومنټ کې دا چې کله پښتو لیکلې وي پښتو یوه جمله نه لیکه یو دوه ټکس لیکم پښتو دا لیکنه مې وکړه که نه ومې که نه دا مخرج لغات وضیح لیکم چې فاتح علمي خصوص دا لیکنه مې وکړه که نه وګورئ دا لیکنه سیو کوم سیو از other permit اوس دا چې یونیکوډ دا یونیکوډ دا چې کله کلیک کوم دا په ډیسکټاپ سیو کوم په ډیسکټاپ یو نوم ورکوم دا نوم اوس دا چې سیو کړه فایل مو ته اوس دا فایل سیو کوم سیو مې کړو د نو وځم د فایل اوس هغه فایل چې کوم څه شوی دی قسم دا څه شوی کله دا فایل خلاص کوم کمپیوټر دی وی موږ ته په نوټپیډ کې کوم فایل سیو کولو چې پښتو لیکنه موږ ډا کنه الیکنه نه دا د تاسو یونیکوډ ته جوړوله بیا کا پښتو لیکنه وکي اغار ولي خو فونټ شکل بدل وي هغه ساده شکل کې وي الیکنه ته ولي کله چې ځوال لیکنه ته په نوټپیډ کې خلک نوټپیډ کو نه کله چې یونیکوډ ته جوړول بیا ولي یو فایل کوم
اوس هغه فایل دی که نه فایل وینو بیا ارسم سیو ادر فارمټ ارسم ادر فارمټ کې که نه نه دا کې یوه خبره مهمه موضوع دي که نه نو داسې کړو سیو ان دیز فارمټ بای ډیفالټ لکه هر پروګرام چې ته کله سیو کوې که نه دا په یوه فارمټ کې سیو کېږي اوس ورډپیډ پروګرام دی که نه مې ته په دې ډول سره کومه صفحه خلاصوي دې ډول سره اوس دا صفحه بندوم اوس هم سټارټ وینو ورډپیډ پروګرام خلاصوم کلوز وکړو که نه اوس دا فایل چې ته اوس فایل وینو سیو as other فارمټ کله چې داس کې ضرور لاندې داس کې به مطلب کلی وي سیو as type په کوم قسم کې دا فایل سیو شوی دی ریچ ټیکس ډاکومنټ دی که نه په دې کې څه شوی دی که نه اچیک لګېدلی دی دا هر باندې د ورډ فایل په ځای خلاصوم مو د دغه فارمټ کې خلاصېږي زه چې نه مو ته د ورډ ډاکومنټ دی که نه په بای ډیفالټ په ځینې حالت کې د بل ډاکومنټ بل قسم خلاصېږي زه ته وایم چې زه بل فارمټ بدلوم ته نه مو ته دغه اوپن XML فایل کې د هر وخت خلاصېږي بیا به داسې کې که چیک لګولو چیک ته ولګولو ورته سیو دا فایل مو سیو کړو ځینې ووځم هر وخت په راځي چې دا ورډ فایل خلاصوم ورډ فایل مو ته څه خلاصېږي XML فایل کې خلاصېږي ورته چې ورډ فایل خلاصوم فایل وینو سیو as other فارمټ اوس دا فایل وخت دی اوپن XML ډاکومنټ بای ډیفالټ خلاص سره خلاصېږي خلک دا فایل خو دغه ریچ ډاکومنټ وکنه نو هر وخت به چې چیک لګولې دا فایل په دقیق لګي نه ډاکومنټ اوس غواړم چې نام دغه ریچ ډاکومنټ خلاصېږي هر وخت دا ډاکومنټ خو د ورډ فایل دی کنه لیکن خاص طور کې پوه نه شو که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې په خیر